د دې ملګري پوښتنه ده چې ورور ته هر ورځ احتلام کیږي پښتو کې چې شیطان او د سوتوي یعنی هر ورځ شیطان په د باندې او د سړی آیا دا د سحر او د جادو وجه کېدل شي که نشي همدغه رنګي د دې علاج به څه شی دی جواب دا د عزتمند ده چې دا احتمال دام وي چې جادو وي لږ احتمال دام شته دی چې جادو وي خدا په هغه صورت کې چې دا همیشه د پاره راځي لکه څنګه چې دا ورور وي او بل قید سره دا دی چې همیشه د پاره نوي خاص یو ورځ معلوم وي خاص یو ټیم کې د راځي دوا دریم دا دی چې د انسان په شکل کې راځي وته ځکه ډیر کار د سړي باندې هغه سړي ته احتلام کیږي او داس په سړي باندې اوړي او شیطان نو وی راغله دته نوري وجوه زیرست ذکر کوم نو کچیرته دا وی همیشه د پاره وی او یا خاص ورځ معلومه وی او د انسان په شکل کې د ابن آدم په شکل کې د تسوک راځي د دې صورت کې دا احتمال شته دویم دام د چې سحرم نوي شیطان د ترازی کله داسي وي شیطان وي چې هغه نر لرازي یا داسي وي چې شیطان وي خزل لرازي دا احتمال وي چې شیطان دغه قصې کوي دویمه وجه بل دسم کېدل شي چې نه شیطان وي نه سحر وي سړي باندې احتلام اوړي نوري وجه مشته دی هغه یو دا چې کله سړی ډېر ډوډۍ وخوري ډېر ځان موړ کی د دام احتمال لري سړي باندې او داس واوړي سړي خوب نه لیدل لیکن او داس به سړي خودي دغه رنګي کله سړی ډیر ستړی وي د مشکل ته اوړي ځکه انسان کمزور دی د انسان نه بیا دا وبوزي دریم کله د سم کېدل شي چې سړی سوچ کړي د شپې کړي دی دا مشکل بیخي څلورم کله د سی وي چې سړی ډیر یخني وشي ودوي د شپې وده دی او یخني شوی هم انسان کمزور دی پنځم کله د سم کېدل شي سړی ډیر زیات ګرم خوراک وکي په دې وجه باندې انسان ته احترام کیږي لیکن شیطان ته نه راغلی نو غرض ما ده چیرته دا وجه وینو دا خو د نوري وجه کېدل شي او کنه انسان وینو دا شیطان دی احتمال د سحر مشته دی او احتمال دا چې شیطان دغه ترازی نو علاج دا د عزتمند چې اخیرنی قرآنی علاج درې سورتونه دا درې ځلې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل رب الناس دا درې ځلې وایه پرې وته وخت او په ټول بدن لاس کې چوفکا او بدن څومره اندامون ته چې ستالاس رسیږي دا رسوا او په دې بدن باندې راخاګه دغه رنګ آیت کرسی مې روا دریم کوشش کوه او داس باندې ودشي څلورم په خي اړه باندې تسمل نو ان شاء الله د دې قسم سونه بخلاشي هذا بالله تعالى التوفيق والله اعلم